د وینې ورکولو روغتیايي ګټې. السلام علیکم. د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. وینه ورکول د انساني همدردۍ، مهربانۍ، سرښندنې او قربانۍ یو لوی سمبول بلل کیږي. وینه ورکول د زیات شمیر روغتیايي او دنیوي ګټو ترڅنګ د بې شمیره اخروي اجر او ثواب درلودونکی عمل هم بلل شوی دی. وینه ورکوونکی شخص د وینې ورکولو څخه وروسته د لاندې روغتیايي ګټو څخه برخمن کیدلی شي. لومړی، د وینې ورکړه د زړه د حملې او د دماغي سکتې یا سټروک د منځته راتلو خطر کموي. وینه ورکول د دې سبب ګرځي چې د اوسپنې اضافي مالیکولونه د بدن څخه خارج شي. د بدن څخه د اوسپنې د اضافي او غیر ضروري مقدار لرې کېدل د زړه د حملې د منځته راتلو چانس 88% راښکته کوي. د دې ترڅنګ په عصبي سیستم کې د سټروک یا عصبي سکتې د منځته راتلو خطر هم په زیاته اندازه راښکته کولی شي. دوهم، د وینې ورکړه په سرطانونو د اخته کېدلو خطر کموي. په هغه صورت کې چې په بدن کې د اوسپنې د مالیکولونو مقدار زیات شي، د انسان د بدن د زیات شمیر غړو په حجراتو زهري تاثیر درلودلی شي او کېدلی شي د بیلابیلو سرطانونو منځته راتلو ته زمینه هواره کړي. په همدې اساس د وینې ورکول د بدن څخه د اوسپنې د غیر ضروري او مضرو مالیکولونو په لرې کولو سره کولی شي د سرطانونو د منځته راتلو خطر تر زیاته حده راښکته کړي. دریم، د وینې ورکړه د تازه وینې د جوړېدلو پروسه ګړندۍ کوي. د وینې ورکړه په بدن کې د وینې تولید کوونکي غړي هڅوي ترڅو پیاوړی او ګړندی فعالیت وکړي. د وینې د تولید کوونکو غړو د پیاوړي او ګړندي فعالیت په نتیجه کې ورکړل شوې وینه بیرته د 2 ورځو په جریان کې جبران او د بدن د ټولو غړو اړتیا د تازه وینې په واسطه رفع کیږي. څلورم، وینه ورکوونکی شخص د وړیا طبي او لابراتواري معایناتو څخه برخمن کیږي. د وینې ورکولو څخه د مخه وینه ورکوونکی شخص د طبي او لابراتواري معایناتو لاندې نیول کیږي. په هغه صورت کې چې کوم غیر نورمال حالت د وینه ورکوونکي شخص په وجود کې شتون ولري، دته په وخت خبر ورکول کیږي ترڅو د خپلې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لازم اهتمامات ونیسي. پنځم، د وینې ورکړه د وینې حاجتمندانو ته د نوي ژوند هیله وربخي. د وینې ورکول هغه کسانو ته چې شدیداً زخمی شوي وي او یا د نورو علتونو له امله په زیاته اندازه وینه ضایع کړې وي د نوي ژوند امیدونه او هیلې وربخي. د وینې ورکول یوه خورا با ارزښته او د اجرونو څخه ډکه ایمانی او اسلامي وجیبه بلل کیږي چې د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته کولی شي. لوی او مهربانه خدای په خپل سپیڅلي کلام قرآن شریف کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي: ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بناءً دا زمونږ او ستاسې ایمانی او انساني مسؤلیت دی ترڅو د ضرورت پر مهال هیڅ کله د وینې ورکولو څخه ډډه ونه کړو. د وینې ورکړه د ژوند ورکړه ده، نو راځئ چې د وینې په ورکولو سره ژوند ورکړو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.